السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د خپل مدرسې تعارف کوم چې زموږ مدرسه کوم ځای کې ده او څنګه طریقې سره په دې کې سبقونه ښودل شي. ځکه چې اکثر ملګري مانه تپوس کوي چې تاسو مدرسه کوم ځای ده، نو ان شاء الله په دې ویډیو کې زه تاسو ته مکمل تعارف کوم. ټولو نه اول خبره زموږ عزتمندو د کومې مدرسې چې زه تاسو ته تعارف کوم، د خپل مدرسې تعارف کوم، زه په خپل هم په دې کې سبق وایم. زما فی الحال 9 درجه ده، اومه درجه دې نه رستو بس بیا اخیری درجه ده، اینه پس په ان شاء الله بیا زما فراغت کیږي. نو زما عزتمندو زموږ دې مدرسې ته الله تعالی ډیر عجیبه او ډیر نمایه خصوصیات ورکړي دي. نو راځو د حقي تعارف طرف ته زما عزتمندو. ټولو نه اول خبره زموږ د دې مدرسې نوم دی جامعة الفاروق الاسلامیه پبی سټیشن ضلع نوشهره، یعنی واقع ده په پبی سټیشن ضلع نوشهره کې، پبو سټیشن نوخار ضلع کې دا واقع ده زما عزتمندو. زموږ د دې مدرسې محتمم دی پیری طریقت رهبر شریعت شیخ الحدیث حضرت مفتی جمیل بسخر صاحب دامت برکاتهم العالیه، دی د دې محتمم دی. او دا مدرسه په سرپرستی کې ده د پیری طریقت رهبر شریعت شیخ الحدیث حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتهم العالیه، محتمم جامعه اسلامیه امدادیه فیصل آباد. فیصل آباد چې کومه غټه مدرسه ده هغې چا محتمم دی حضرت مفتی طیب صاحب دامت برکاتهم العالیه، دا د هغې په سرپرستی کې ده زما عزتمندو. اوس د هغې صفتونو طرف ته راځو، اوصافو طرف ته راځو زما عزتمندو. ټولو اول زمونږ د مدرسې سبقونو څه ترتیب دی؟ زمونږ مدرسې د سبقونو ترتیب چې دی هغه سیکنډ ټایم کې دی، دویم ټایم کې دی. مازدیګر نه واخلي تر ماسخوتن پورې سبقونه دي او مکمل درس نظامی پکې ښودلی شي. وفاق المدارس سره الحاق شده ده او د وفاق المدارس چې څونه نصاب دی ټول په ټول الحمدلله زمونږ په مدرسه کې پړاو وهلی شي. او اولا نوالی تر دور حدیث پورې ټولې په ټولې درجې پکې موجود دی. وخت لږ شانت وخت مازدیګر نه تر ماسخوتنه پورې او ټولې درجې پکې موجود دی. مکمل علوم دینیه پکې ښودلی شي الحمدلله. دغه شان د سبقونو سره سره د طلبه کرامو په تربیت باندې هم خصوصي توجه کولی شي. د طلبه کرامو د تربیت لپاره هر شپه د سبقونو نه بعد زموږ مفتی سے محترم حضرت مفتی جمیل بسخر دامت برکاتهم العالیه هغې څو خبره کوي طلبه کرامو ته چې په هغې کې ټول په ټول طلبه کرام شرکت کوي. اولا نواله تر دور حدیث پورې ټول طلبه کرام ډیر په مینه محبت او شوق سره شرکت کوي او د مفتی سے محترم خبرې اوري او په خپل ژوندګۍ کې او عمل کې دراوستو کوشش کوي زما عزتمندو. دغه شانتي دې سره سره زموږ په مدرسه کې هر اتوار په ورځ باندې د ماسوتن مانځه نه پس د تزکیه نفس لپاره مجلس ذکر هم کولی شي چې په هغې کې طلبه کرام هم شرکت کوي او ورسره عوام الناس پکې هم شرکت کوي زما عزتمندو. دغه شانتي زموږ په دې مدرسه کې دارالافتا هم شته دی چې په هغې کې زموږ د خپل مدرسې مفتیان صاحبان موجود وي او هغې د قوم رهنمایي کوي، د خلکو رهنمایي کوي. عوام الناس ته چې څه مسایل راپېښېږي هغې مدرسې ته راځي او خپل مسایل وړاندې کوي، خپل مسایل مخکې کوي مفتیانو صاحبانو ته او هغې ورته بیا د قرآن او حدیث او د فقه فرنا کې ورته هغې خپل مسایل وړاندې کوي مفتیانو صاحبانو ته او هغې ورته بیا د قرآن او حدیث فرنا کې جوابونه ورکوي زما عزتمندو او د هغې رهنمایي کوي زما عزتمندو. اوس که د طلبه کرامو په حوالې سره خبره وکړی شي چې کم طلبه کرام په دې کې سبق وایي، څنګه قسم طلبه کرام په دې کې سبق وایي، هغه هم ډېره عجیبه ده زما عزتمندو. زموږ په مدرسه کې هر قسمه شعبې سره تعلق لرونکي او هر قسمه شعبې سره وابسته طلبه کرام سبق وایي. زموږ په مدرسه کې د سکول اساتذه کرام شته دي، سحر په ټایم کې سکولونه وښیي او مازدیګر په ټایم کې بیا زموږ مدرسه کې سبق وایي. دغه شان د کالج پروفیسران پکې شته دي، دغه شانتي ډاکټران حضرات پکې شته دي، ډاکټرین کوي او سبق هم موږ سره زموږ په مدرسه کې وایي. او دغه شانتي 3 پولیسان هم پکې را سره سبق وایي. سحر ټایم کې ډیوټي وکړي او بیا د مازدیګر په ټایم کې زموږ مدرسه کې سبق وایي. دغه شانتي د سکول سټوډنټان، د کالج سټوډنټان او د یونیورسټۍ سټوډنټان دا هم پکې را سره سبق وایي زما عزتمندو. دغه شانتي د سکولونو نه یا د کالج نه ریټایر شوي اساتذه کرام دا هم را سره پکې سبق وایي او ایرفورس نه ریټایر شوي کسان هم پکې را سره سبق وایي او د آرمي نه ریټایر شوي کسان هم پکې را سره سبق وایي زما عزتمندو. غرض هر قسمه شعبې سره تعلق لرونکي او هر قسمه شعبې سره وابسته خلک هغې زموږ په مدرسه کې سبق وایي. وجه دا ده چې زموږ مدرسه سیکنډ ټایم کې ده او سحر په ټایم کې هغې خپل مصروفیات چې دنیا څه مصروفیات دي
هغه پوره کی او مازیګر په ټایم کې بیا زمونږ مدرسې ته سبق لرازي او دلته سبقونه وي زموږ عزتمندو او طلبه کرامو د عمر په حواله سره خبره وکړي شي نو دې کې هر قسمه عمر والے چلی دی شي د عمر زیاتېدو والا کېدم پکې نشته دی او د کم عمر والا کېدم پکې نشته دی د کم عمره په حواله سره کله ته وایم ټول نه کم عمر طالب علم چې مو سره دی هغه عمر دی 12 کاله هغه 12 کال عمر دی او کله زیات عمر په حواله سره خبره وکړي شي کنه نو زمونږ مدرسه کې ټول نه زیات عمر والا چې دی هغه به شپږ شپېته یا اووه شپېته کاله عمر یا کېدای شي دی هم کراس کړي زموږ عزتمندو او یو بابا دی 3 باباګانې پکې را سره یو بابا دی هغه موږ سره اوومه درجه کې دی او بل بابا دی هغه اخیری درجه ده تقریبا 67-68 سال عمر بیوی 68 کاله عمر بیوی یا اووه شپېته یا شپږ شپېته او هغه اخیری درجه ده سکال به ان شاء الله فراغت وشي علم پوره کې زموږ عزتمندو نو چې هر قسمه عمر والی او دلته نږدې ایریا کې موږ سره اوسېږي نو بالکل سبق لراتلی شي داخله پکې کولی شي ها اوس که د اساتذه کرامو په حواله سره درته خبره وکم نو هغه هم ډېره زیاته عجیبه ده زموږ مدرسه کې 25 اساتذه کرام دي 25 اساتذه کرام دي او ټول په ټول لله فی الله لګیا دي فی سبیل الله لګیا دي بغیر تنخواه لګیا دي سره د محتمم صاحب زموږ محتمم صاحب شیخ الحدیث جناب حضرت مفتی جمیل بصفر دامت برکاتهم العالیه هغه هم €1 تنخواه نه اخلي او ورسره چې دا 25 اساتذه کرام دي دوی هم €1 تنخواه نه اخلي ټول په ټول لله فی الله لګیا دي او بلکې چې کله مدرسې ته ضرورت شي کنه اساتذه کرام خپل پیسې لګي او دا شانتي طلبه کرامو هم څه فیس نشي اخیستلی طلبه کرام هم فری راځي فری سبق کوئی مدرسه کې او اساتذه کرام هم فری سبق خای زما عزت بندو نو تاسو سوچو کوي داسې مدرسه به تاسو ته ډیره کمه ملاویږي چې هغې کې 25 اساتذه کرامي او ټول په ټول لله فی الله لګیا وي د الله تعالی د رضا لپاره لګیا وي او €1 فیس هم نه اخلي €1 تنخواه هم نه اخلي داسې به تاسو ته ډیر کمه ملاویږي زما عزتمندو دغه شانتي هر کال زموږ په مدرسه کې 2 یا 3 پروګرامونه کیږي چې په هغې کې ډیر جید او بهترین او غټ غټ علما کرام شرکت کوي هغې پکې بیانونه کوي او عوام الناس ورته ډیر په کثیر تعداد کې ډیر په مینه او محبت سره راځي او د علما کرامو خبرې اوري او په خپل ژوندګۍ او عمل کې د راوستو کوشش کوي او هغې نه فایده اخلي زما عزتمندو دا دومره زیات درجه چې الله تعالی زموږ مدرسې ته ورکړې ده ترقي چې ورته ورکړې ده او دومره اساتذه کرام د الله تعالی د رضا لپاره راځي زما عزتمندو دا ټول په ټول زموږ د مفتی صاحب محترم حضرت مفتی جمیل بصفر صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغې د مخه الله تعالی زما عزتمندو دې مدرسې ته دا ترقي ورکړې ده ځکه چې اساتذه کرامو سره اخلاق بے انتها خسته اساتذه کرامو سره اخلاق خسته او عوام الناس سره اخلاق بے انتها خسته دي الله تعالی وتا ډیر بهترین اخلاق ورکړي دي تقوی وته ورکړي دي الحمدلله ثم الحمدلله او اخلاق هم ته بهترین ورکړي دي کردار هم ته بهترین ورکړي دي گفتار هم ورته بهترین ورکړي دي او د خپل اساتذه کرامو ډیر به انتها زیات خدمت کړي دي کله چې طالب علم نو به انتها زیات خدمت کړي دي بلکې اوس هم ډیر زیات خدمت کوي چې کله دا غي خپل استاد محترم راشي کنه چتم نو ډیر به انتها خدمت کوي زور په کې روغ غنټه زور په کوي او مدرسې به انتها پابندي کړی دا الله تعالی ځان راضي کړی دی الله تعالی ځان خوشحال کړی دی د اساتذه کرامو د خدمت په وجه او د الله تعالی د عبادت په وجه او د کرنګ سبقونو سره مینه محبت په وجه مدرسې سره مینه محبت په وجه نو دا مدرسه وته الله تعالی یو انعام ورکړی دی زموږ عزتمندو نو زموږ دا مدرسې دا ترتیبو تاسو ته بیان کو نو کدا سي سوپي زما عزتمندو چې زله نو شهره کې دلته پاتې کیږي او علم سره ډیره مینه لري محبت لري خو لیکن دی دنیاوي کارونو کې ډیر زیات مصروف دي یا کالجونو کې مصروف دي یا یونیورسيټي کې مصروف دي یا سکولونو کې مصروف دي یا بل څه شوبې کې مصروف دي خو علم سره ډیر زیات مینه محبت لري نو کدی د علم دا تند ختمول غواړي نو بالکل زموږ مدرسه کې داخله کولای شي په سکرین چې تاسو ته کوم نمبر ښکاری په دې باندې بالکل رابطه کولای شي ان شاء الله تاسو ته بیا د داخلي ترتیب هم برابر کی چې کله زموږ داخلي شروع کیږي ستیم کې داخلي شروع کیږي بالکل رابطه به کولای شي ټیک ده کوشش وکړئ ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي ټیک